السلام علیکم ورحمت الله. څه کله ته ګاډي نه وځي نو دا دروازه احتیاط سره بندوه، د غړاز ما ویر کوه. ځنه خلک خو داسې غړاز ویر کوي سړي زړه کې درد کوي. صحیح شو. که چیرې ته غړاز سره دروازه بندوي نو د ګاډي چې کومې د قبضې مبضې دي، د کوم کې څه دروازه لګېدلې دی پوه شوې، دا هم خرابېدی شي، د الکتریک سیسټم هم خرابېدی شي، د ګاډي د شیشې څه دا هم خرابېدی شي، د لوډ سپیکر کومې لګېدلې دا هم خرابېدی شي، دا ربړونه هم خرابېدی شي. صحیح شو. د ګاډي چې کوم دروازه کوم کې خاخېږي دا بندېږي ورسره پوه شوې، دې رنګ هم خرابېدی شي. صحیح شو. نو چېسته غړاز ویر کوي ته خو دروازه آرام سره هم بندوی شي. څنګه بندوی شي رسول ته دا وښیم. ګوره ښه، دا زیات نه زیات یو لیشت فاصله دی، دا وګوره لیشت نه کمه دی. ټیک شو. نو داسې نه که چېرې ته د دروازه راپرېږدې دا وګوره ښه آرام سره بند شوله. صحیح شو. غړاز چېسته ویر کوي دا ویرځي کې نه خرابېږي پوه شو، خو وخت سره سره به د هر شی خراب شي. که چېرې ته غواړې چې تا د ګاډي ژوند زیات وي پوه شوې، نو احتیاط سره دروازې بندوه. ټیک شو. داسې ویډیوز لپاره ډرایو لوجي سبسکرایب کوه. مننه. آباد اوسه.